د نور خلکو عیبونه همیشه تلاش کوي لیکن د خپل عیبونو نه خبره یې. دعا ولې نه قبليږي؟ عزتمندو نن سبا موږ دعاګانې غواړو لیکن یو هم نه قبليږي. دا څه وجه ده؟ حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو ځلې د بصرې په بازار کې روان وو. خلکو د څلورو طرفونو نه ګیر کړو او ورته وویل اے ابراهیم ابن ادهم مونږ ته د یو ډېرې ګرانې مسلې حل وښایه چې د هغې په وجه مونږ ډېر زیات پریشانې یو. هغه دا چې الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي چې د هغې ترجمه داسې ده چې زمانه سوال کوئ زه به د ستاسو سوالونه قبلوم. یعنی زمانه دعاګانې غواړئ زه به د ستاسو دعاګانې قبلوم او مونږ ټول عمر دعاګانې کوو او قبليږي نه. دا څه وجه ده؟ ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل یو دوه نه بلکې د لسو خبرو په وجه باندې ستاسو زړونه مړه شوي دي. بیا به ستاسو دعاګانې څنګه قبول شي چې په هغې کې پیلنې خپل معبود حقیقي تاسو وپېژندلو مګر تاسو د هغه عبادت حق ادا نه کړو. یعنی د هغه چې څنګه د عبادت حق دی هغه تاسو نه ادا کوئ. دویم کلام الهی تاسو ولوستلو لیکن په هغې باندې تاسو عمل ونه کړو. دریم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوی کوي لیکن بیا هم د هغه سنت نه خپلوئ. څلورم شیطان خپل دشمن منئ لیکن بیا هم د هغه خبره منئ. پنځم خپل ځانونه د جنت والا ګڼئ لیکن د جنت والا عملونه نه کوئ. شپږم مرګ حق منئ لیکن تیاری ورله نه کوئ. اووم د دوزخ نه ځان بری ګڼئ لیکن د هغې نه د بچ کېدو عمل نه کوئ. اتم د نورو خلکو عیبونه همیشه تلاش کوئ لیکن د خپلو عیبونو نه خبره یئ. نهم د خپل پروردگار نعمتونه شپه او ورځ استعمالوي لیکن د هغه شکر مو کله هم ادا نه کړو. یعنی د الله چې د نعمتونه شپه او ورځ استعمالوي لیکن د هغې تاسو شکر نه ادا کوئ. لسم همیشه د خپلو مړو د دفن کولو دپاره مقبرو ته تلي لیکن بیا هم عبرت نه حاصلوي. عزتمندو دا هغه اصول دي چې په دې سره مسلمانان بیا خپل ورک شوی عزت حاصلولی شي او هم د دې په پرېښودو سره زوال راغلو او موندلی شوی عزت مو د لاس نه لاړلو. الله جل جلاله دې موږ له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو د دنیا ژوند ډیر کم دی که په اسلام باندې قایم پاتې شو او دا یقین وکړو چې لږ مشقت خو به وي لیکن بیا د مرګ نه پس خو به اسانتیا راشي کنه. او یقیني طور هغه داسې آرام دی چې په د هغې په لیدلو سره د دنیا ټول مشقتونه هېرېږي. خدای مکړه که د اسلام په شان لوی دولت د لاس نه لاړو نو بیا به همیشه دپاره مشقت او مصیبتونه وي. الله رب العزت دې موږ له په دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ پوره دین اسلام کې داخل کړي. الله رب العزت دې موږ د صحابه په نقش قدم روان کړي او الله رب العزت دې موږ له صحیح په معنو کې یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع اطاعت را نصیب کړي.